درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، مصطفی حقمل ستاسو د پښتو ښوونکی یم. په دې هیله چې تاسو ټول خپل کتابونه، کتابچې، پنسلونه، قلمونه او هغه د درس اړین مواد ټول ولرئ. سمه ده. نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په اړه مو په تېره برخه کې لنډې خبرې وکړې چې هغه د خطاب زوی و. صحیح ده. په 9 کلنۍ باندې په اسلام باندې مشرف شوی دی. د هجرت په 24 کال باندې د 63 کالو په عمر باندې دی څنګه دی شهید شوی دی. سمه ده. او د 10 کالو 6 میاشتې 15 ورځې خلافت کړی دی. سمه ده. د حضرت عمر رضی الله عنه چې دی ګورئ، د ده په وخت کې ډېر غټ فتوحات شوي دي. سمه ده. د ده د خلافت په وخت کې لکه ډېر عدالت یعنی محکم و. کله هم بې عدالتي نه ده شوې، کله هم ظلم نه دی شوی. د ده د مسلمانېدو سره سم اسلام یعنی ډېر پرمختګ کړی دی. اسلام هغه څه چې حضرت عمر رضی الله عنه په مسلمانېدو سره شوي دي، د هغې څخه مخکې مسلمانان نه درلود. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه یو زړور صحابي و، یو لوی صحابي و، او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خسر هم دی. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو نن درس وایو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. د کتاب مخ مو دی 40 او 18 لوست دی. سمه ده. ګورئ، دلته له عنوان لاندې راغلي موخه. د موخې په اړه مو په تېرو درسونو کې هم خبرې کړې دي چې موخه هدف دی. موږ هر کار چې کوو یو هدف به لرو، یوه موخه به لرو. ځکه بې موخې، بې هدفه کله هم موږ تاسو که کوم کار کوو هغه به ډېر ګټور نه وي، ډېر پایدهناک به نه وي. سمه ده. لکه ما تاسو ته د هغه څو ځلې دا خبر کړی چې موږ تاسو که یو چیرته ځو هدف مو معلوم وي، ډېر ښه چې لاړ شو بېرته به راشو، موږ تاسو په کوم مشکل سره مخ نه وو. خپل هدف مو ترسره کړی وي. خو که چیرې موږ تاسو هدف ونه لرو، بازار ته لاړ شو، راشه 10 وړې لاړ شه، 10 وړې راشه، بې فایدې به تللي وو، بې ګټې به تللي وو. سمه ده. نو د دې درس موخه څه ده؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیژندل. ګورئ، موږ تاسو باید حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وپیژنو چې دا څه ډول شخصیت یې درلوده، ده څه ډول صحابي و. صحیح ده. کومې کارنامې یې درلودې. صحیح ده. او له چا څخه وروسته دی خلیفه شوی دی د مسلمانانو. په دې اړه به خبرې کوو. او په دې لوست کې د مرکبو کلمو په نښه کول دي. ګورئ، موږ تاسو کلمې چې وایو، کلمې لنډ باید رڼا په واچوم. ګورئ، کلمه صحیح دی. دلته به ولیکم د بڼې له مخې دلته ولیکم د معنا له مخې. صحیح دی. دا به یو جدول ورکړم ته مثال. د بڼې له مخې بیا مثال موږ وایو یعنې چې شکل نظر کې نیول کېږي. یو ساده دی، بل هم مرکب. صحیح دی. ساده مرکبې. یو ساده کلمې دي، بلې مرکبې کلمې دي. د معنا له مخې بیا په 2 ډوله دي. یو خپلواکې دي. ګورئ، خپلواکې، بل ناخپلواکې. صحیح دي. خپلواکې او ناخپلواکې په 2 ډوله دي. سمه ده. دلته ساده هغه کلمې دي. مثال لیکم قلم. ګوره چې یوازې هغه وي کلمه وي. مثال لیکم کتاب. صحیح دی. مثال لیکم تخته. که چیرې ولیکم چې تخته پاک ور دا یوه مرکبه کلمه شوه. سمه ده. آفرین. نو داسې ډېرې کلمې نور هم دي، دا به په نښه کوو. سمه ده. ښه، تاسو مو اوس راشئ کتاب ته. دغه چوکاټ کې ګورئ 3 پوښتنې شوي دي. 2 پوښتنو کې چې لیکلي، اول آیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیژنئ؟ بالکل یې پیژنئ. آفرین. صحیح ده. بالکل یې پیژنئ. ځکه دا داسې څوک دی چې هر مسلمان، هر څوک یې باید وپیژني. صحیح ده. ښه، بله پوښتنه کړې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یارانو کې څوک د فاروق لقب لري؟ څوک یې لري؟ آفرین. اول ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د فاروق لقب لري، دا د حق او باطل ترمنځ یو فرق کوونکی و، یو عادل انسان و. صحیح ده. نو ځکه د فاروق لقب لري.
بله پوښتنه یې کړې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته څوک د مسلمانانو مشر وټاکل شو؟ یعنې د مسلمانانو خلیفه څوک وټاکل شو له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته؟ آفرین، حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه یا د مسلمانانو مشر ټاکل شوی دی. سمه ده؟ آفرین. ښه، اوس راځم درس ته، تاسو ورته متوجه اوسیږئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی. ګورئ، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړی یار څوک و؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. سمه ده؟ له هغې څخه وروسته دویم یار څوک و؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دریم یار څوک و؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. څلورم یار څوک و؟ آفرین، حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ډېر ښه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمان د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی. سمه ده؟ آفرین. اصلي نوم یې عمر، یعنې د اصلي نوم څه شی؟ عمر دی. د پلار نوم یې خطاب دی. د حضرت محمد اصلي نوم عمر او د پلار نوم یې خطاب دی. سمه ده؟ آفرین. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا ورته د فاروق لقب ورکړل شوی. دای د لقب چې ګټلی دی یا د فاروق لقب چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړل شوی، چا ورکړی دی؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. سمه ده؟ ځکه دی عادل انسان و، یو فرق کوونکی و د حق او باطل ترمنځ. سمه ده؟ آفرین. او په 29 کلنۍ کې د اسلام په مبارک دین مشرف شو. حضرت عمر رضی الله عنه 29 کلن و چې د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوی دی. سمه ده؟ آفرین. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان خپل زیات وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خدمت او ملګرتیا کې تیر کړی دی. ګورئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په څیر خپل ډیر وخت یعنې د ژوند ډیره برخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا او د هغه په خدمت کې تیر کړی دی. ګورئ، د داسې یو چا یاري چې هغه د ټول بشریت یو لارښود دی. سمه ده؟ چې تر قیامت پورې به د هغه طرفدار وي، د هغه امتیان به وي. د داسې یو چا یاري ګټل ډېره سخته خبره ده. خو مګم دومره صحابه وکړي چې دغه څلور د یاران وو، دوی داسې مفت دغه امتیاز نه دی ترلاسه کړی چې لکه موږ تاسو چې څنګه فکر کوو. نه، دوی ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر خدمت یې کړی، ډېر ژوند یې ورته وقف کړی دی. صحیح ده؟ د هغو خدمت ته. ښه، کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، نو د اسلام مبارک دین ډېر زیات قوت وموند. ما خو درته ویلي، ګورئ، کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شوی دی، دی مسلمان شوی دی، نو اسلام یو نوی پړاو ته داخل شو او اسلام یو قوي دین شو. ځکه دی داسې یو زړور انسان و چې کله د اسلام راوړو، له هغې څخه مخکې صحابه و کرامو به په پټه باندې، ګورئ، په پټه باندې اسلام راوړی و. خو کله چې د اسلام راوړو، دی لاړو په ټول کلي کې چیغې کړو چې زه مسلمان شوم. دا په ټول کلي کې د ټولو مشرکینو په وړاندې، دغو مشرکینو چې هغوی ډېر ځانونه قوتمن بلل، ډېر ځانونه غښتلي بلل، د هغو مقابل کې به د په لوړ غږ وایي چې زه مسلمان شوم. او پیغمبر اسلام د خدا جل جلاله یو بنده او رسول دی او هغه حق دی. ګورئ، داسې زړور انسان و. سمه ده؟ ښه، همداراز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېرې غزاګانې کړي دي او الله جل جلاله زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي دي. ګورئ، دی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرو غزاګانو کې موجود وو او ډېرې صوبې یا ډېر بریالیتوب او یا ډېرې کامیابۍ ور خدای جل جلاله ور په برخه کړي دي. سمه ده؟ آفرین. ښه، د خپل خلافت په موده کې داسې ستر اسلامي کارونه کړي دي چې په نړۍ کې ساری نه لري. یعنې ګورئ، د خپل خلافت په موده کې داسې ستر کارونه کړي دي چې د هغو په نړۍ کې ساری ډېر کم لیدل کیږي. سیده په نړۍ کې ساری ډېر کم لیدل کیږي.
داسې فتح، داسې فتوحات او داسې بریاوې کړي دي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، همدا ډول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر هیوادونه فتح کړي دي، یعنې ډېر ځایونه د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې فتح شوي دي د خلافت په وخت کې. سمه ده؟ آفرین. خلک یې د اسلام مبارک دین ته رابلل دي، د نورو مشرکینو ته کفار ته د دعوت ورکولو او خلک یې د اسلام مبارک دین ته رابلل. سمه ده؟ آفرین. ښه، په عدالت کې نړیوال شهرت لري، یعنې دی دومره عادل و چې په ټوله نړۍ باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عدالت معلوم او څرګند دی، هغه باندې ټول خلک پوهیږي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، 10 کاله 6 میاشتې او 15 ورځې د مسلمانانو خلیفه و. ګورئ، د څومره د مسلمانانو مشري کړې ده، څومره د مسلمانانو خلیفه پاتې شوی دی؟ 10 کاله 6 میاشتې او 15 ورځې د مسلمانانو خلیفه پاتې شوی دی. سمه ده؟ آفرین. ښه، او د هجرت په 24م کال د 43 کلنۍ په عمر د سهار د لمانځه په وخت کې د ابولولو نومي سړي لخوا ټپي او بیا په شهادت ورسید. د هجرت په 24م کال باندې چې دی 43 کلن و، یعنې 43 کاله عمر یې درلودو، د سهار د لمانځه په وخت کې د یو سړي لخوا چې هغه ابولولو نومېده لخوا لومړی ټپي او وروسته په شهادت ورسید. پوه شوئ؟ آفرین درنو زده کوونکو، موږ تاسو حضرت عمر فاروق رحمه الله وویلې، هغه څوک چې په نړۍ کې د ده د عدالت انګازې خپرې دي. ګورئ، یو ځل سر درته وایم، تاسې ورته غوږ ونیسئ، زه زر زر وایم. سمه ده؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی. اصلي نوم یې عمر، د پلار نوم یې خطاب دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا ورته د فاروق لقب ورکړل شو او په 29 کلنۍ کې د اسلام په مبارک دین مشرف شو. دویم پاراګراف اول خط ګورئ، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان خپل زیات وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خدمت او ملګرتیا کې تیر کړی دی. کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، نو د اسلام مبارک دین ډیر زیات قوت وموند. همداراز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیرې غزاګانې کړي دي او الله جل جلاله ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي دي. آفرین. ښه، د خپل خلافت په موده کې داسې ستر اسلامي کارونه کړي دي چې په نړۍ کې ساری نه لري. ساری مثال ته وایي. سمه ده؟ آفرین. همدا ډول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر هیوادونه فتح کړي دي، خلک یې د اسلام مبارک دین ته رابلل دي، په عدالت کې نړیوال شهرت لري. 10 کاله 6 میاشتې او 15 ورځې د مسلمانانو خلیفه و او د هجرت په 24م کال د 43 کلنۍ په عمر د سهار د لمانځه په وخت کې د ابولولو نومي سړي لخوا ټپي او بیا په شهادت ورسید. پوه شوئ؟ آفرین. ډېر ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې و نن همدومره و. د حضرت عمر رضی الله عنه په اړه مو ډېر معلومات ترلاسه کړل. تاسو به دغه درس په کور کې ښه صحیح منظم ووایئ، وروسته به یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. په کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې به ورڅخه کرښه کش کړئ پنسل باندې، په خپلو کتابچو کې به ولیکئ. زه به بل ساعت کې انشاءالله هغه تاسو ته معنا کړم او هغې ته به یوه جمله هم جوړه کړو. فعالیتونه به حل کوو. تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې.